د بلخ ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست د یو مرستندوی بنسټ په همکارۍ له 1500 معلولینو د شهیدانو له کورنیو او یتیمو ماشومانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. د دې ادارې رئیس وایي چې د بلخ ولایت مقام په هدایت هر بېوزله کس ته شپږ قلمه خوراکي توکي د 2000 افغانیو په ارزښت وویشل. دغه 1500 کورنۍ لپاره چې موږ نن کومه توزیع لرو د بلخ ولایت کې د شهیدانو ریاست کې، نو دې کې په مجموع کې د 2000 افغانیو شاوخوا مواد دي، شپږ قلمه چې په هغې کې یوه بوجۍ وړۍ دي، یوه بوجۍ وریجې دي، یو بوجۍ 10 کیلو مطلب دال دي، 10 کیلو لوبیا ده او 15 لیتره غوړي دي. په مجموع کې مطلب شپږ قلم مواد دي. او دا تاسې وینئ چې نن دلته د مراجعین راغلي دي، په دې کې معلولین هم شته، په دې کې یتیمان هم شته، په دې کې زموږ د امارت یتیمان، په دې کې د تیرې ادارې یتیمان، په دې کې عام یتیمان دلته شامل دي او دوی لپاره به انشاءالله د مواد ورتوزیع شي. نوموړي همداراز هغه اوازې چې ګواکې د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته معاشونه بند شوي ردوي او وایي چې د زمري میاشتې تر 10مې نیټې پورې به ټولو اړمنو کسانو ته بشپړ معاشونه ورکړل شي. موږ الحمدلله په دې برابر تاسو پوره اطمینان درکوو. زموږ سره چې کوم معلولین ثبت دي 5300 شاوخوا داسې معلولین موږ سره ثبت دي چې دلته ثبت رجستر دي، کارډونه سره ترتیب شوي دي. موږ د دوی لپاره د شپږ میاشتنۍ د حوالو ترتیب لرو، ټولو ته اطمینان ورکوو. د اوس خو د اوس فعلا د سرطان میاشت موږ کوشش کوو د اسد تر 10 تر 15 پورې مکمل دوی هغه حقوق ورته حواله کړو. د شپږ میاشتو روپۍ همداره کوم یتیمان چې زموږ سره ثبت دي د 3600 شاوخوا یتیمانو کورنۍ ثبت دي، هغوی ته موږ اطمینان ورکوو چې هیڅوک به انشاءالله پاتې نه شي. موږ مستقله شو پوره بودیجه ورته لرو الحمدلله، هیڅ تشویش د وړ خبره نه ده. له بلې خوا د دغو مرستو ترلاسه کوونکي د بلخ د شهیدانو او معلولینو د ریاست له دې اقدامه خوښي ښیي او له نورو مرستندویو بنسټونو او ملي سوداګرو غوښتنه کوي چې د اړمنو کورنیو لاسنیوی وکړي. دغه کومکونه چې راځي له طرفه د امارت موږ ته تسلیمیږي، دغه که یوه ده که دوه ده که لاس هر څه چې شاید دي دا موږ ډېر خوشحاله یو چې دا موږ ته ورسیږي. او موږ په دې نه یو خوشحاله چې دا کم وي که زیات وي، موږ په دې خوشحاله یو چې دا امارت موږ له دغه شهیدانو له برخې نابرخه نه کړي. موږ په دغه ډېر خوشحاله یو. مشکلات ما را خیر ببینم، دولت ما دمو ما همکاری میکنه، برادران بچه ما شهید شد، غیر ما عرق همیشه میخوره. خدا اینا داشته باشه، خیر ببینم. باید روند کمک را ادامه بدن، از احوال مردم باخبر باشن. ما همین خواهان هستیم انشالله. دغه مرستې په داسې حال کې ویشل کیږي چې د بلخ د شهیدانو او معلولینو اداره له روان المریض کال راهیسې تر دې دمه له 2000 معلولینو بې سرپرسته ښځو او ماشومانو د شهیدانو له کورنیو سره نغدي او غیر نغدي مرستې کړې دي.